بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال خان خټک د کوچنیوالي پیښې او زده کړه. خوشحال خان خټک په 1928 هجري قمري کال 7 کالو و چې د لنډي سیند په غاړو کې یې لامبل چې په اوبو کې ډوب شو، خو نجات یې پیدا کړ. بله پیښه په 1013 هجري قمري کال چې د 8 کالو هلک و. د ګرمۍ په موسم کې خوشحال خان له ماشومانو سره د یوې څپرۍ لاندې لوبې کولې. د څپرۍ پرې ډبره تېزه راپرېوته. دا ځل یې هم نجات وموند. په 14 کلنۍ کې 1035 هجري قمري کال کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسفزو د مشر باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې یې ډېره مېړانه وښوده. خوشحال خان خټک له ځوانۍ څخه د ښکار شوقي او د علومو د تحصیل ترڅنګ یې له ښکار سره هم خپله مینه پالله. کله چې موږ د خوشحال بابا علمیت ته نظر کوو، نو شاید چې ده به د کور په جومات کې او په سیمه ییزه مدرسه کې درس ویلی وي، خو وخت او کال یې نه دی معلوم چې ده څومره درس ویلی. مخکې مو وویل چې له ده سره د ځوانۍ له مهاله د ښکار مینه وه. پوهاند استاد حبیبي د خوشحال خان د دیوان د خوشحال مرغلرې په 18 مخ کې لیکلي چې خوشحال خان خټک په کوچنیوالي کې د خپلې زمانې مروج علوم ټول ویلي وو. د ده له کلامه ښه ښکاري چې د اسلامي علوم لکه فقه، حدیث، تفسیر او نور عقلي او فلسفي علوم لکه منطق، حکمت او ادبي علوم، د فصاحت او بلاغت اصول لکه معنی، بیان، عروض، قافیه او نور ټول ویلي. خوشحال خان خټک د هند د مغولي امپراتور اورنګزیب په 1009 هجري قمري کال بندي او هندوستان ته ولېږه، چې په 1009 هجري قمري کال کې د بند څخه آزاد شو او خپل کور ته راغی چې د ده په افکارو کې پوره بدلون راغلی و. خوشحال خان خټک په 1098 هجري قمري کال ډنبره نومي ځای ته لاړ او بالاخره په 1100 هجري قمري کال همغلته وفات شو. د ده مړی یې له افریدو څخه راوړ. له اکوړي نه 2 میله لرې یې د ایسوړ په مقام کې خاورو ته وسپارل شو. که چیرې د خوشحال خان خټک ژوند ته نظر وکړو چې په بند کې کوم هدف ټاکلی و، هماغه هدف له روحیې سره یې ځان عیار کړ. د هر خوا نه د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ، خو بیا یې هم د مغولي دولت په خلاف مبارزه کوله. خوشحال خان خټک پخپله وایي، پس له بنده دی دا عزم، د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ مکې ته یا مغولو سره رزم. خوشحال خان خټک نه یوازې د خپلې زمانې یو اجتماعي، سیاسي او نظامي بریالی سالار و، بلکې دی د یو فرهنګي او ادبي او مفتکر ادیب هم و. تیر ادبي جریان ته په انتقادي نظر وکتل او د دغه جریان پیروي یې ونه کړه. په اړوند یې سرڅېړونکی استاد زلمی هیوادمل لیکلي، د خوشحال خان خټک د خپل استعداد او شعري قریحې او لوی علمیت په مرسته پښتو ادبیاتو ته داسې لار پرانیسته چې د خپله ابتکاري ادبي لار وه، او تر ده وروسته که چا پر دې لاره یون کړی، نو هغه ګرده د پیروان دي. په تازه مضمون د پښتو شعر په معنا مې د شیراز او د خنجت کړ. خوشحال خان خټک هغه څه پښتو ژبې او ادب ته ورکړه چې منځنۍ دوره کې که هغه نه وای، نو د مبالغې پرته هغه به نیمګړې وه. خوشحال خان خټک پښتو شعر د شکل او محتوا له اړخه غني کړو. په موضوعي لحاظ یې داسې څه پرې نه ښودل چې د ده په شعر کې دې نه وي. رنګارنګ موضوعات یې پکې راوړل. د هنري اړخه پښتو ادبیاتو
ادبیات خصوصا شعر د نورو ژبو سره سیال کړو. د ده شعر د بند نه مخکې یو رنګ او د بند نه وروسته بل رنګ لري. پوهاند دکتور حبیب الله تږی وایي هغه حادثه چې د خوشحال ژوند په دوه څرګندو متمایزو برخو ویشي، اوله او له همدې عمله باید د ده په حیات کې د انعطاف نقطه وبلل شي. هغه د ده اصرار میز ګرفتاري او حبس حادثه ده. په پای کې د خوشحال خان د یو ښکلي غزل څو بیتونه راوړو: ما خو توبه وکړه که زړه هم را سره مل شي، عشق دی چې همیش یې په توبو باندې یرغل شي. زهد په لاس واخلم چې به نه ګورم دلبر ته، خیال یې د زلفو راته بیا د زهد غل شي. اور د محبت دی چې زما په زړه کې بل شو، ګوره په دا اور به اور په څو ځایه نور بل شي.